د جناب مولانا حزب الله صاحب د تقریر رستو زه اوس حضرت العلامه مولانا قاری اشفاق احمد صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. درود شريف وآيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضراتو، اللہ رب الجلال بخبل کلام مبارک کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا اللہ، دا اللہ اطاعت کوئیم، والرسول، اور دا اللہ دا رسول دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کوئیم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، او دا صاحبانو دا امر اطاعت کوئیم، دا علم والاو، دا فقہاو، دا مجتہدینو اطاعت کوئیم. اللہ پخپل کلام کی دا اول دا خپل اطاعت حکم حکم، بیا اور پس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت حکم حکم، اور پسی دا فقہاو دا مجتہدینو دا اطاعت حکم کردے دیم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، رئیس المفسرین، حبر الامت، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دا شانت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ، عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، دا غی پنیز باندی دا دی اولی الامر نا مراد فقہا دا دین دیم، مجتہدین دا دین دیم. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، دا دا امت مجتہدین تے مراد دیم، تاسو دا دی اطاعت کوئیم. دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسلور کنج دنیا کی، دری کنج دنیا کی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلدین دی، متبعین دیم. اور دا یو کنج دنیا کی دا دا دی دریو مذہبونو، دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، دا امام احمد ابن حنبل صاحب، اور دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مقلدین دیم. 1911 کی دا دی تمام فرقو، دا تمام جماعتونو موازنه شوی وا چې د دې څومره تعداد دیم. یو فرقه د زیدیه د شیعاګانو، یو فرقه د هغې تعداد په هغه ټیم کې 30 لکه خلک وم. د اثنا عشریه دا هم د شیعاګانو یوه ډله ده، دغه ټیم کې د دې تعداد 1 کروڑ او 37 لاک وم. د اهل سنت والجماعت نه د حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مذهب هغه ټیم کې 30 لکه مقلدین وم. د حضرت امام مالک رحمت الله علیه په مذهب باندې هغه ټیم کې 4 کروڑ خلک وم. د امام شافعی رحمت الله علیه په مذهب باندې هغه ټیم کې 10 کروڑ خلک وم 1911 کې. او زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زمونږ استاد امام دی، زمونږ استاد مشرانو داغه په دین باندې عمل کړی وم، زمونږ پلار او نیکه مشرانو داغه دین اختیار کړی وم. دا اوس کوم خلک وای چې هغه د اولو قرونو هغه مجتهد پریدا او داغه تابعداري مکوا، داغه تقلید مکوا. او زمونږ د 15مې صدې دا هغه خلکو چې هغه سود خواره دي، رشوت خواره دي، هغه حرام خواره دي، د بهر نه ورته پیسې راځي او دا هغه خلکو تابعداري اختیار کوي. دا هغه مجتهد چې داغه په خوخه باندې 400 فقها غیب ناستو او غیب د دین مسالې د قران او د حدیث نه راوستي. 400 علما او فقها علما لیکلي دي چې 12 لک او یا ظرف
مسلې د قرآن او د حدیث نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دغه شاګردان راوستي دي. دا هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې هغه ټیم کې 1911 کې 34 کروڑ خلک وو. زمونږ د پاکستان کې د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې 95% آبادی دادا امام صاحب رحمت الله علیه مقلدین دي. دا 15% خلق چې دي دا د نور فرق او خلق دي. د امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب هغه جامعیت هغه مقبولیت او افاقیت د دین سره معلومول شي. او حدیث کې راځي اتبعوا السواد الاعظم، تاسو د هغه ډلې او د هغه جماعت سره یو ځای شئ او د هغوی تابعداري وکئ چې هغه لوی جماعت دی. حضراتو خلک وایي دا یتیم مذهب دی، دا یتیم مذهب دی. د دې یتیم مذهب څوک شته او که نشته تاسو ته به نن خپله پته ولګي. داسې فقها داسې علما دلته را روان دي چې د هغوی سره په مدرسې کې 600 طلبا او طالبان سبق وایي. هغوی سره هغه خلک خبر هم نشي کولی. هغوی ورته پاسېدل خو څه کې د مسلې تپوس خو څه کې چې هغوی ورته مخې ته نه راځي. د هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې مقلدین هم شته. د هغه په مذهب باندې امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه په شانته شخصیت هم تیر شوی دی. امام صاحب رحمت الله علیه څوک دی؟ د هغه چې کوم شان دی هغه فقهاو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. دومره کتابونه د هغه په مذهب باندې پیدا شوي چې هغه د شمار نه بار دي. امام طحاوي رحمت الله علیه د هغه مبارک یو واقعه درته بیانوم. دی د امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب باندې و. د امام شافعي رحمت الله علیه دا مذهب دی یو زنانه ده هغه ناجوړه ده، د ماشومانو بیماره ده او هغه وفات شو او په خېټه باندې ماشوم دی. هغه ماشوم به د دې زنانه سره یو ځای په قبر کې دفن کې، هغه به اپریشن کې نه او هغه ماشوم به تنه راوباسي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب دی چې هغه زنانه د ګس طرف ته بچی دي هغه اپریشن وشي او هغه ماشوم که ژوندی وي هغه به راوستي شي. امام طحاوي رحمت الله علیه دا د ټوله ماماخیلی دا د امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب باندې و. امام شافعي رحمت الله علیه، امام مزنی رحمت الله علیه دا د په مذهب باندې و. دا د امام طحاوي رحمت الله علیه ماما و. دله چې کله علم دغه شانت خپل ماما خولو چې کله دې مسالې ته راورسېدل چې امام صاحب رحمت الله علیه خو داسې فرمایلي دي او د امام شافعي صاحب دا مذهب دی. امام طحاوي رحمت الله علیه د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب نه چې خبر شوم چې یاره د هغوی دا مسله ده او د امام شافعي رحمت الله علیه د هغوی نه خلاف مذهب دی. امام طحاوي رحمت الله علیه د هغه والده ناجوړه وه او هغه چې کله وفات شوه د امام طحاوي رحمت الله علیه پیدایش په دغه طریقه باندې شوی دی. هغه مبارک هغه ګس طرف یې ورته وڅیرلو او امام طحاوي رحمت الله علیه هغه پیدا شو. بیا د هغې نه پس هغه وایي چې د کوم مذهب د امام په نس باندې زه وفات شوی یم او زه هغه مذهب پرېږدم او چې د کوم مذهب د امام په نس باندې زه ژوندی یم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زه هغه مذهب نن نه پس اختیاروم یم. بیا د هغې نه پس یو کتاب یې لیکلي معانی الاثار. فقهاو لیکلي د دې کتاب څوک مقابله نشي کولی. په لویه دوره کې دوره حدیث کې د هغه کتاب پړاویږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب یتیم دی. د هغه لپاره هغه مبارک په خپله فرمایي وایي که زما یو مسله د دین او د مذهب هغه د قرآن او د حدیث نه خلاف ویني هغه په دیوال باندې ورغورځوم او که نه زما مسله او زما د دین یو قولم هغه د قرآن او د حدیث موافق او مطابق یم نو هغې باندې بیا عمل کوم. امام صاحب رحمت الله علیه کې انانیت نو که زما مسله د قرآن او د حدیث نه خلاف هم یو خلکو باندې به منم نه. د هغه مبارک دا مذهب چې مونږ اختیار کړی دی دا د قرآن او د حدیث مطابق دی. الله دې په موږ ټولو ته همیشه دپاره استقامت نصیب کړي. حضراتو څوک خلک وایي دا مسلې دوی د ځان نه راویستي دي، څوک وایي دا شریان دي. نه مونږ شریان نه یو، مونږ صرف د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دفاع لپاره راپاڅېدلي یو. د هغه مبارک د مذهب اواز مو ځکه اوچت کړی دی چې
ستاسو د ماشومانو عقیدې ستاسو د ماشومانو نظریې خرابوم او هغوی د هغه مجتهدین او د فقهاو دشمنان جوړوم. زموږ دغه مقصد دی چې زموږ دا کلي کې که هغه هره فرقه ده هره ډله ده که هغه پنجپیریان دي او که هغه دیوبندیان دي که هغه بریلیان دي او که هرې فرقې واله دي خو د مذهب نه لاندې دي د مذهب نه لاندې به د خپل مذهب د امام دفاع کوي او د هغه د مذهب چې دي څوک هم دشمنان دي د هغوی سره به مقابله کوي. الله دې په موږ ټولو ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.